سلامونه استاد محترم جوړ په خیر. افغانۍ څنګه او چیرته چاپ کیږي؟ لومړی تاسې او ستاسې د ټولنیزې صفحې لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. بشر مل صاحب، خدای تعالی دې وکړي تاسې ټول په خیر وای. دغه پوښتنه هم مهمه ده او هم تخنیکي اړخ ډیر لري، مګر زه غواړم چې دغه پوښتنې ته په عام او میانه ژبه باندې ځواب ووایم. لومړی دا چې افغانۍ چیرته چاپیږي؟ افغانۍ اوس مهال د پولینډ په هیواد کې چاپیږي، په افغانستان کې نه چاپیږي. او دغه پوښتنه زموږ د ډیرو ملګرو او د ډیرو محصلینو سره مو سره چې استاد افغانۍ چیرې چاپیږي. نو افغانۍ د ځینو مهمو تخنیکي مواردو په اساس باندې په پولینډ هیواد کې چاپیږي، چې هلته یوه ستره امنیتي کمپنۍ ده د افغانیو د نوټونو د چاپ. او مثلا دغه اروپایي هیوادونو کې په جرمني کې او په نورو هیوادونو کې هم دغه ډول امنیتي کمپنۍ موجود دي، چې نه یوازې د افغانستان بلکې د نورو ډیرو هیوادونو افغانۍ او بخۍ پولي واحدونه هم هلته چاپیږي. دغه ځینې عوامل لري چې ولې داخل د هیواد کې دغه کار نه کیږي. یو خو دا چې د افغانیو د نوټونو چاپ ډېر تخنیکي وسایلو ته اړتیا لري، لویو ماشینونو ته، ټکنالوژۍ ته اړتیا لري، چې هغه متاسفانه په افغانستان کې نشته او د ډیریو هیوادونو سره هغه نشته، ځکه هغه ډېر په لوړه کچه او معیاري او همجانبه ټکنالوژي ده چې د افغانیو د چاپ په برخه کې هغه د رنګونو استفاده، د امنیتي تارونو استفاده او د هغه پنبې استفاده چې په نوټونو کې ترې کېږي، هغه په ډېره لویه په مهمه اندازه یا په یو ډېر تخنیکي شکل باندې هغه په هغه ټکنالوژۍ باندې کېږي، تر څو د جعلکرۍ مخه ونیول شي او اصلي نوټونه چاپ شي. او بل دا چې د امنیتي تدابیرو په اساس باندې هم دغه په د افغانستان په پرختي هیوادونو کې نه چاپیږي. دغه موارد د چاپ د افغانیو چې په پولینډ کې چاپیږي. بله ضمیموي پوښتنه چې تاسې وکوله هغه دا ده چې د افغانیو چاپ له خپل ځانه مراحل لري، مګر دا بیا هم د افغانستان بانک په غوښتنه باندې چاپیږي چې دوی د دغه امنیتي کمپنیو د چاپ امنیتي کمپنیو سره تړون کوي، د یو قرارداد پر اساس باندې دغه پیسې دوی هلته چاپوي. دغه پیسې چې په دغه امنیتي کمپنیو کې چاپیږي، افغانستان بانک د خپلو اړتیاو پر اساس باندې، یا که په ډیره ساده ژبه ووایم د هیواد د اقتصادي وضعیت په نظر کې نیولو سره او د هغو مندرسو او زاړه شوو نوټونو د مقدار په نظر کې نیولو سره چې په مارکیټ کې موجود دي، مثلا چې هغه باید راټول شي، هغه باید وسوځول شي، نو طبعا په مارکیټ کې پیسې کمیږي. نو دغه اړتیا پېښوي د دې لپاره چې په نوي افغانۍ چاپ شي او زاړه افغانۍ مندرس نوټونه وسوځول شي او دغه مندرسو نوټونو ځای نوي بانک نوټونه ونیسي. دغه دلیل دی. او بل دلیل دا هم کېدلی شي چې د هیواد اقتصادي وضعیت ته په کتو باندې کله کله هیوادونه د انبساطي پولي سیاستونو څخه استفاده کوي چې غواړي د سرمایه ګذاریو سطح لوړه کړي په مارکیټ کې په شکل د اشکال د پیسو هجوم د پولي سیاستونو پر رعایت سره په نسبي توګه لوړ کړي، چې دغه په دغه دلیل باندې هم کېدلی شي د افغانیو د نوټونو چاپ ته اړتیا پیدا شي. دا چې د افغانیو دغه د چاپ بحث بیا ډېر تخنیکي کېږي، مګر زه غواړم چې لنډ یې ووایم چې د افغانیو د نوټونو چاپ چې دی، لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، په دې کې امنیتي تارونه استفاده کېږي. تاسې به ګورئ دغه هر نوټ چې تاسې وینئ په دې کې یو ډول تار موجود وي، چې هغه تار ډېر حساس او امنیتي تار دی. او دغه ډول تارونه ډېر لوی کمپنۍ لکه مخکې مې چې یادونه وکړه ډېر عصري ټکنالوژي دغه کار کولی شي. نو په دې اساس باندې د جعلي نوټونو سره دغه ډېر په اسانه فرق هم کېدلی شي او جعلي نوټونه زر معلومېدلی شي، ځکه په هغه کې دا ډول تارونه نشي استفاده کېدلی. او د رنګونو بحث مهم دی چې رنګونه چې څه ډول په دغه نوټونو کې استفاده کېږي، مختلف رنګونه استفاده کېږي. که تاسو فکر وکړئ د زرګون په نوټ کې یو ډول رنګ دی، یو د
15 په نوټ کې بل ډول رنګ دی، لسګون او شلګون او 500 او سلګون، یعنی په ټولو نوټونو کې رنګونه متفاوت دي. دغه رنګونه عادي رنګونه نه دي، دغه رنګونه ډیر حساس او ډیر تخنیکی او ډیر امنیتي رنګونه دي چې په دغه اساس باندې حتی موږ تاسو کولی شئ د اصلي نوټ په ډیر اسانۍ سره معلوم کو. مثلا دغه رنګونه چې هلته استفاده شوي دي کولی شو مثلا د رڼایي ته روشنایي ته چې کله دغه ونیسو هغه هلته خپل حالت بدلوي، رنګ بدلوي، مګر جعلي نوټونه دغه کار نشي کولی. نو لنډه توګه ویلی شم چې دغه د افغانۍ د چاپ پروسه دغه مراحل طی کوي چې دوی دغه ټول مباحثات چې ما مخکې ورته یادونه وکړه په جزئي توګه ټول په نظر کې نیول کېږي او په دې اساس باندې بالاخره افغانۍ چاپېږي، دغه نوټونه چاپېږي. بیا دغه نوټونه د حوالې لارې افغانستان ته انتقالېږي، د افغانستان بانک ته انتقالېږي او د افغانستان بانک بیا د خپلو نمایندګیو له لارې ولایاتو ته توزیع کوي او بیا دغه د پولیس سیاستونو په نظر کې نیولو سره د مدرسو نوټونو په راټولولو سره د مارکیټ ته پخش کېږي، بانکونو ته ورکول کېږي او بالاخره خلکو ته ورکول کېږي او بالاخره په مارکیټ کې د استفادې وړ ګرځي. یو بل مهم مورد دا دی چې د نوټونو په ډیزاین کې، یعنی د هر هیواد د نوټونو په ډیزاین کې مختلف ډیزاینونه کارول کېږي. مثلا تاسو به ګورئ چې د لیدلې به مو وي چې د ځینو هیوادونو مثلا یاد کو ډالر یا مثلا یورو یاد کو یا مثلا ین یاد کو، د دغه ټولو ډیزاینونه چې تاسو وګورئ مختلف ډوله ډیزاین به تاسو پیدا کوي. مثلا په ډالرو باندې تاسو ګورئ چې هلته عکسونه کارول شوي دي، د دوی د پخواني رئیس جمهور عکسونه ورباندې کارول شوي دي او په ځینو نورو نوټونو کې به تاسو ګورئ چې ځینې کلتوري او فرهنګي او ډېرې مهمې سیمې چې د هغه هېواد کې ډېرې زیاتې مشهورې دي او فرهنګي او کلتوري او تاریخي ارزښت لري، د هغه عکسونه ورباندې دي. د افغاني نوټونه هم په خپل ډیزاین کې دا ډول عکسونه لري چې هغه ډېر تاریخي او فرهنګي دي. مثلا د غازي امان الله خان د وخت ځینې عکسونه دي که تاسو فکر وي دغه د پغمان طرف چې موږ تاسو زو د پغمان هغه د لومړنی بازار چې راځي ځینې د زیربنا ځینې عکسونه لیدلی شي چې مثلا ځینې د دروازو په توګه ځینې عکسونه د مینار په توګه البته ځینې ساختمانونه تاسو وینئ، هماغه ساختمانونه تاسو د افغاني په نوټونو باندې پیدا کولی شئ چې هلته مثلا په مزار شریف کې ځینې کلتوري او فرهنګي او مذهبي ځایونه، په دارالمان کې، په مختلفو ځایونو کې د افغانستان، په قندهار کې دغه مختلف کلتوري او فرهنګي ځایونه عکسونه د افغانیو په نوټونو باندې شته. نو زه فکر کوم چې مهم بحث دا دی چې ما مخکې تاسو سره په یوه خپرونه کې دغه خبرې ته ادامه کړې وه چې مهمه خبره دا ده چې ملت ورباندې پوه شي، ولس ورباندې پوه شي. یعنې هغه ډېره مهمه بحث نه دی چې عوام ورباندې پوه شي چې افغانۍ څنګه چپېږي، چیرې چپېږي. دا زه فکر کوم ډېر مهم مورد هم نه دی او ډېر مهم بحث هم نه دی چې عوام خلک دې ورباندې پوه شي، ځکه دا تخنیکي او تخصصي موضوعات دي. ښه خبره دا ده چې عوام په دې باندې پوه شي چې د افغانیو د نوټونو سره سم برخورد وکوي، هغه سمه توګه استفاده کړي، هغه قات نه کړي، هغه په خیرنو او چټلو او خاورینو اوبلنو لسونو کې ونه نیسي، د هغې ارزښت وپېژني، هغه د هغې هویت ته ارزښت ورکړي تر څو په لنډه موده کې په کم وخت کې افغانۍ مندرس نشي، زر له منځه ولاړې نشي، ځکه دا د هېواد اقتصادي وضعیت ته ضربه رسوي. هر څومره ژر چې افغاني نوټونه زړه کېږي، له منځه ځي، دا نو همدومره ډېر د هېواد اقتصادي وضعیت ته تاوان رسوي. یعنې دغه افغاني نوټونه به بېرته د افغانستان مرکزي بانک راټولوي، سوځوي به یې. نو چې کله یې سوځوي دوی به بیا هم د نوو نوټونو چاپ ته مجبورېږي چې بیا به د نورو هېوادونو سره قراردادونه کوي او به دغه د امنیتي کمپنۍ ورته دغه کار کوي. نو په مقابل کې تقریبا ما مخکې ویلي وو چې په یو افغاني نوټ باندې تر 3 افغانۍ پورې شاوخوا مصرف کیږي او دغه ډېر لوی رقم د مصرف ته چې افغانستان به له لاسه ورکړي. بیا ښه خبر دا ده چې په دغه برخه کې ولس توجه کوي او لکه څه ډول چې د ډالرو نوټونه د خپل زړه سره یو ځای ږدي، په بټوه کې داسې ږدي چې هغه حتی کنجم قات نشي. نو همدا ډول عزت او احترام د خپل پولي واحد لپاره هم ولري.
خوشاله اوسئ. مننه بشر مل صاحب چې یو مهم موضوع تاسو انتخاب کړی و او موږ ته مو وخت راکړ چې ور باندې بحث وکړو. ان شاء الله په وزګارو وختونو کې به کوشش کوو چې په نورو مهمو موضوعاتو باندې تاسو سره وغږیږو. السلام علیکم.